जी زما نوم جلوت هما دی اور پینټینګ خو چې کم دی نو زه راسې اووه کالو د عمره راسې کومه لکه زما دې سره یو داسې ویلی شي چې پیدایشي آرټسټ یم خو څنګه چې وخت تېرېدو نو لکه زما شوق ډېر زیات شو ما بیا دا پروفیشنلی زده کو اور هغې نه پس ما سوچ وکړو چې کې پي کې کې لکه زما لکه ډېر شروع نه دا خواهش و چې دلته کې یو داسې اداره زه جوړه کړم آرټ ته چونکې لکه اویرنس ډېر زیات کم دی دا شی بالکل لکه ریئر دی نشته دی که نه څوک ډېر زیات دا شی نه فوکس کوي نو د دې لپاره زما را سوچ و چې یو داسې څه خبر وکړم چې د خلکو لکه ډېر زیات څنګه چې اوس تاسو ګورئ لکه مایند ډېر زیات د خلکو دې طرف ته ډایورټ شو ډېر ما سره لوکل سټوډنټ شوې او ډېر دا یو سټوډنټ چې تاسو ګورئ نو دغه رنګ لکه زما یو مقصد و ما سره اکچولی زما لکه اداره د زه لکه په یو ټیم باندې کار نه کوم کله چې په تاسو یو ټیم کار کوئ نو هغه لکه تاسو سره یو پراپر یو سبجیکټ تاسو په هغې کار کوئ که نه خو چونکې لکه دا یو اداره ده نو دلته یو ملټیپل ټاسک دی دلته لکه څه په یو پینټینګ کې لکه څه یو میسج نه دی کیلیګرافي هم پکې ده اورینټل ورک هم دی سټل لایف هم دی لکه ډېر مختلف سبجیکټ باندې زما کار دی صرف د دې لپاره چې کم سټوډنټ کم شی خوښوي چې هغه طرف ته راغبه شي یو خو د آرټسټ په ذهن کې لکه هر وخت څه نه څه چلیږي لګیایي که نه لکه بعض اوقات داسې هم کېږي چې بالکل یو داسې شی وي چې عام انسان هلته سوچ هم نه ځي نو موږ له هغې کې څه نه یو داسې آیډیا میلاو شي یو مختلف لکه نظر سره موږ هر شي ته ګورو نو لکه د دې دپاره څه د آرټسټ څه خاص پلانینګ نه وي هغه لکه هر ټایم د هر شي نه څه نه څه آیډیا اوچتولی شي او په هغې باندې کار کولی شي نو لکه ډېر خلک چې الفاظو نه یو شی تخلیق کوي یا څه داسې شی شایع کوي نو د آرټسټ یو خپل نظر وي نو هغه په کینوس باندې په رنګونو کې هغه میسیج ورکوي آرټ خو شکر الحمدلله زما خپل ژوند کې هم ډېر اهمیت دی او ماشاءالله چې زه څنګه ګورم نو د نوي نسل دا کم واړه کم ماشومان چې ما ته را روان دي نو د دې د وجې نه خو دا اهمیت نور هم سیوا کېږي لګیایي چې لکه یو دونه لوی مقام الله تعالی راکړو چې اوس دې له خیم او دې پکې دومره شوق لري چې انشاءالله زه دا ګورم چې انشاءالله درې څلور میاشتې پس چې کله زه د دې ایگزیبیشن کوم هغې کې چې دې لایف کار وکړي خلک د دې مختلف کارونه ګوري نو بیا به انشاءالله خلکو له زیاته اندازو شي چې آرټ څونه یو ضروري د زندګۍ لپاره شی دی زما خو د اووه کالو عمر کې یو چېرته کې به چې زه اوسېدم نو هلته کې به یو ټیچر او ټرک آرټ به کولو نو زما په ذهن کې خو اوس هم هغې نه کشتي ځکه چې ما خو هم هغه کتلی او هغې نه په هغه مودو کې لکه زما خو چونکې دننه یو د آرټ یو خپل شوق نو هغه ټیچر نه زه انسپایر شوې وم په هغه زمانه کې زه لکه زیاتر ایونټ ته کوریج ورکوم مطلب چې اوس 14 اګست تېر شو نو ما د هغې دپاره یو خپل ټاسک و ما دا خپل واړه تیار کړي وو لکه چونکې زما یو داسې سټیج دی چې انیشیل سټیج دی دا ماشومان ما سره ټول نوي دي نو داسې ورلډ ټرینډ لکه زه په دې باندې نشم فالو اپ کولی زه فلحال لکه ایونټ سره چلم څنګه چې اوس 14 اګست و ما د هغې کوریج ورکړی مختلف ټاسک و دې باندې ما مختلف پینټینګس کړي وو هغه ما شیر کړي دي اوس چې 6 سپټمبر دی هغې باندې زه دې باندې کار کوم نو زه مختلف لکه داسې ایونټ سره زیاته چلم ټولو نه غټه وجه خو زما دا جمله ده چې لیکلی که نه شئ نو جوړولی خو شئ مطلب تاسو چې اوس ګورئ 30-32 ما سره داسې واړه دي چې هغه بالکل سکول ته نه ځي هغې د ورځې لکه باړ د کچرې کار کوي څلور واړه ماشومان پکې لکه فقیران دي خیر والا دي زه فلحال هغې د خپلو کارونو نشم منې کولی خو دا ده چې هغې سره د دې دا تربیت چالو شو انشاءالله زما پوره امید دی چې ډېر زر به دي د کچرې د کباړ کار پرېږدي کم چې پکې ډېر ښه وي هغه به ما سره پکې ټیچران شي سپورټران به شي انشاءالله ما سره به قدم په قدم چلی او انشاءالله ډېر مخکې به ځي مقصد دا دی چې زه دا وایم چې انشاءالله الله تعالی موږ له وس راکړي طاقت راکړي او څه صاحب حیثیت خلک یا حکومتي ادارې موږ مخکې سپورټ کړي زما اراده دی چې زه به ټول پاکستان کې په هر ځای کې یو خپل اداره جوړوم یو برانچ به یې جوړوم د دې یاره ټولو کې پیله غټه خبره خو به دا کومه چې پښتونولي خپله ډېر غټ چیلنج دی لکه چې پښتون په خپله ډېر غټ چیلنج دی دا نامه د دې نه تاسو اندازه لګولی شي چې موږ له څونه زیاتې مسلې وي ډېر په ګرانه باندې ما کورواله رضا کړي ما هغې ته ویل چې زه آرټسټ یم او زه به را دنیا کې دا نامه جوړوم او ما به دنیا پیژني ما لکه خپل ماحول داسې ساتلی ماشومان ما لکه ډېرې ښې طریقې سره هغه ساتلی دي چې څوک داسې ونه وایي چې لکه یا څه اور څوک نه ځي ډېر ښه طریقې سره بل زه خپله لکه ډېر زیات خیال ساتم د هرې خبرې چې داسې موږ باندې څوک څه ګوته اوچته نه کړي اواز اوچت نه کړي
نو چې لکه تاسو کله یو ماحول ارد ګرد جوړ کړئ او یو ښه ماحول پرووایډ کړئ بیا اتومیټیکلی رشته دار خپل خپلوان ټول تاسو سره پکې شامل شي. دا پیغام دی چې آرټ هم په خپل ځای باندې یو ډېر لوی طاقتور شی دی او زما مین مقصد چې کوم دی هغه د برش طاقت دی. زم چې د برش په ذریعه چې څنګه تاسو پینټینګ کولی شئ دا څرنګه تاسو میک اپ کولی شئ نو ځان د چا نه کمتر مه ګڼئ مخکې شئ را مخکې شئ که ایجوکیشن نشته سبق هم نشته نو د هغې نه باوجود هم تاسو هر چا سره په مقابله باندې ودرېدی شئ او حکومت نه چې زما دا خاص دی چې چېرته پورې زما آواز ځي نو ضرور دی لکه ما سره په دې مهم کې خلک شامل شي چې دا زه ډېر مخکې بوځم. ډېر واړه داسې دي چې راتله غواړي خو زه لا فلحال دې نه زیات افورډ کولی نه شم. ما باړه کې الریډي یو وزټ کړی دی د هغې پکچرز خو ما شیر کړي هم دي نو انشاءالله وخت سرې سرې اوس زموږ لکه سبا دوباره په باړه کې زموږ ډاکومنټري دی انشاءالله هلته کې ماله تقریبا یو چې فرسټ وزټ نو یو 20 ماشومان ماله نور میلو شو چې هغې راتلو دپاره تیار وو خو چونکې لکه دلته دونه سپیس نشته ما سره نو ما هغه د نیکسټ آفټر 3 منت دپاره لکه هغې ما انشاءالله ریډي کړي دي. السلام علیکم زما نوم ګلورینه دی او زه د وزیرستان نه تعلق ساتم او زما یو میاشت وشوه چې زه دلته راځم پینټینګ یادوم اول ما سکیچینګ دیزې نه زده کو اوس هغې کې زه کافي روانه شوم نو زه اوس پینټینګ کوم دا هم ما جوړ کړو نو زه دلته راغلی ما له ډېره زیاته فایده راکړی دې کلاسونه او زموږ چې ټیچره ده نو ډېر زیات محنت کوي زموږ سره. السلام علیکم زما نوم ورده حسین دی او زه مارننګ کې یونیورسټي سټوډنټ یم دلته زما پینټینګ سره ډېر زیات د بچپن نه شوق و یو داسې ویلی شم چې دا زما پیشن و او دا پلیټفارم ماته داسې پلیټفارم میلاو شوی دی چې دلته زما چې کم شوق او زما چې کم یو پیشن و هغه دلته ډېر ښه ماشاءالله پالش کېږي لګیا دی. دا یو اداره جوړه کړې ده کومه چې د آرټ او میک اپ سټوډیو د دواړو کارو دپاره ده دې کې څه ما سره داسې سټوډنټس دي چې هغې لکه پینټینګ زده کوي او څه لکه داسې سټوډنټس دي چې هغې میک اپ زده کولو دپاره راځي یا د بیوټیشن که لکه پراپر کلاسز نو هغه هم موږ ورکوو.